الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر أما بعد زما عزتمندو او قابل احترام مشرانو ورونو دیني خویندو کوم دوستان چې موږ په دې ژوندۍ بڼه باندې یې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د الله نه امید لرم چې انشاءالله تعالی ټول به روغ او جوړ اوسئ. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته همیشه د عبادت کولو توفیق راکړي او رب العالمین دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي. زما عزتمندو څنګه چې هره جمعه د یو موضوع په مناسبت تاسو مخاطب یو، نن به هم انشاءالله تعالی یو مهمه موضوع چې هغه یو څو ورځې بعد موږ انشاءالله تعالی د ذوالحجې په میاشت کې داخل شو. د ذوالحجې اولنۍ 10 ورځې 10 ذوالحجه په هغې کې کوم اعمال کول پکار دي، کومو کارونو ته توجه کول پکار دي او دغه ذوالحجې د دې اهمیت څه شی دی، د دې 10 ورځو فضیلت څه شی دی. نو انشاءالله تعالی که موږ تاسو ورته متوجه شو نو دې کې به زموږ ستاسو ډېره فایده وي. هر وخت په دې موقع باندې موږ دا موضوع بیان کړي ځکه چې دا د دې وخت ضرورت وي. انسان نه وخت تیر شي، حدیث آیات بیان واوري، د انسان نه هیر شي چې اوس په دې 10 ورځو کې کوم عمل وکړمه، څه کول وي. نو مسلمانانو له پکار دی چې د هر اسلامي وختونه راځي چې په هغې باندې ځان پوه کړي چې په دې کې ماته کوم کارونه کوم عملونه ماته متوجه دي. نو دا ضروري د مسلمانانو لپاره. زما عزتمندو 10 ذوالحجه 10 ورځې د ذوالحجې دا ډېرې د عظمت او د شان والا ورځې دي. رب العالمین دې ورځو له یو خاص مقام ورکړی دی. بعضې عبادات داسې دي چې الله سبحانه وتعالی هغې له یو خاص مقام او فضیلت ورکړی وي او د هغه عباداتو دپاره بیا یو وخت مخصوص وخت د هغې دپاره مختص کړی وي، یو خاص وخت د هغې دپاره مقرر کړی وي چې دغه عبادت په بل وخت کې نه کېږي. ته که دغه عبادت کوي نو دغه مخصوص وخت دی، په دغه کې به یې کوي. نو دغه شان په دې زمانه کې بهترینه زمانه، په دې اوقاتو کې بهترین وخت هغه 10 ورځې د ذوالحجې دي. 10 ذوالحجه د ماه ذوالحجې اولنۍ 10 ورځې. قرآن او حدیث کې د دې 10 ورځو د ذوالحجې ډېر زیات اهمیت او تاکید بیان شوی دی. انشاءالله تعالی یو څو ورځې بعد موږ تاسو په دې ورځو کې ورداخل شو ځکه دا میاشت د 9 ده او د الله نه امید دی چې په 3 شنبې په مازدیګر ماښام کې د ذوالحجې میاشت ولیدلی شي. نو که د 3 شنبې په ورځ باندې د ذوالحجې میاشت ولیدلی شوله نو 4 شنبه به زموږ ستاسو اوله ذوالحجه وي او د هغې نه بعد په 9مه باندې د هغې عرفه وي او په 10مه باندې د عید الاضحی ورسي. نو راتلونکي د 3 شنبې نه امکان شته، لیکن زموږ تقسیمات کې چې کوم دی د 5 شنبه اوله راځي، لیکن دا میاشت د 9 ده نو ډېر امکان دی چې د 3 شنبې نه دغه ذوالحجه شروع شي. کوم کارونه کول دي، څه کول دي، دا د دې کال د دې تمام کال بهترینه او افضلترینه 10 هغه 10 ذوالحجه ده. دا 10 ورځې دي، د دې تمام کال بهترین ایام دا 10 ورځې دي. دا ورځې دي چې موسی علیه السلام ته الله سبحانه وتعالی امر وکړي چې طور سینا ته راشه. د موسی علیه السلام به طور سینا ته ورته به د الله سبحانه وتعالی سره هم کلام کېدل، خبرې به یې کولې. نو دې ته الله په امر باندې هلته لاړ، الله سبحانه وتعالی ورته وفرمایل چې روزې ونیسي. نو موسی علیه السلام روزه ونیوله، 10 ورځې روزې ونیولې. دا د اوس چې دا کومه میاشت روانه ده د ذوالقعدې میاشت ده، د ذوالقعده چې کومه میاشت ده موسی علیه السلام د تمامې روزې ونیولې. نو کله چې انسان روزه ونیسي نو د دې خالي معدې د وجې نه د انسان په دې خولې کې وږم راپیدا شي، معده خالي شي. نو موسی علیه السلام د الله سره د هم کلام کېدو نو د هم کلام کېدو نه مخکې هغه مسواک وکړ، دغه کوم وږم چې دی ځای راکړ. نو الله سبحانه وتعالی ورته وفرمایل چې زما پیغمبره تا ته معلومات دی چې د روزهدار
د خالي بې دې نه چې په خولې کې کوم وږم پیدا کېږي دا الله ته د مشکو نه مقبول دی او محبوب دی او تا هغه ضایع کړ یعنې د الله سره د هم کلام کېدو نه مخکې تا هغه ضایع کړ نو الله سبحانه وتعالی ورته وفرمیل چې اوس نورې روژې ونیسي نو موسی علیه السلام 10 روژې به نورې ونیولې هغه 10 روژې چې وي هغه د دا ذوالحجې 10 ورځې وي ذوالقعده یې ونیوله ټوله او بیا 10 ورځې د ذوالحجې ونیولې نو دا مقصد مې د دې خبرې د بیانولو د موسی علیه السلام د واقعې دا و چې دا 10 ورځې ذوالحجې دا د اوس نه نه دي دومره افضلې د دې عظمت او د شان د اسلام نه مخکې هم د عظمت او د شان والا ورځې وي بعضې وختونه داسې راشي چې په هغه اوقاتو کې خاص عمل کول وي مثال د حج وخت راغی موږ تاسو حج کوو کال کې یو کال د حج وخت راځي د قربانۍ وخت راشي قرباني کوو د صدقه فطر وخت راشي صدقه فطر ورکوو د زکات وخت راشي زکات ورکوو د روزي وخت راشي روزي نیسو مختلف اوقات په دې مسلمانانو باندې راځي او د هغه اوقاتو مطابق چې کوم وخت موږ ته د کومې خبرې امر وي موږ تاسو هغه ترسره کوو 2 میاشتې مخکې مو روژه ونیوله اوس د قربانۍ احکام راغلل بعض دوستان به حج ته تللي د حج فریضه به ادا کوي نو دا اوقات دي چې موږ تاسو ته متوجه کېږو موږ تاسو بیا عمل کوو دا 10 ورځې د ذوالحجې داسې دي چې په دې کې دا تمام لوی لوی عبادات پکې شامل دي دا د تمام لوی لوی عباداتو مجموعه د ذوالحجې دا 10 ورځې ماه ذوالحجه دا د هغه ادب او د احترام د میاشتو نه میاشتې دي موږ ویلي چې قرآن کې الله سبحانه وتعالی ذکر کړي چې 4 میاشتې د ادب او د احترام دي یو دا ذوالقعدې میاشت ده دا اوس چې کوم موږ تاسو باندې روانه ده شوال میاشت خلاصه شوله ذوالقعدې میاشت ده اوس به د څو ورځې بعد خلاصه شي ذوالحجه به شروع شي نو ذوالقعده او ذوالحجه دا د ادب او د احترام میاشتې دي بیا بله میاشت د محرم میاشت ده او د هغې نه بعد کې بیا اخري نو هغه د رجب میاشت ده دا 4 میاشتې د ادب او د احترام میاشتې الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي منها 4 حرم 4 میاشتې ستاسو لپاره د ادب او احترام دي او مسلمانانو له پکار دي چې د 4 میاشتو احترام او ادب وکړي او دغه احترام او ادب د دې میاشتو په مسلمانانو باندې واجب دی دا په مسلمانانو باندې واجب چې د دې میاشتې په احترام باندې او د دې د ادب او د احترام په خاطر باندې انسان د ګناه نه ځان وساتي او خیر کارونو کې چې څومره اضافه کولی شي هغه عمر پکې اضافه وکړي څومره چې الله سبحانه وتعالی بندګي عبادت کولی شي د الله عبادت او بندګي پکې وکړه د دې میاشتو د احترام په خاطر باندې د ذوالحجې میاشت ولې ذوالحجه وایي د دې په معنا باندې ځان پوهېږو موږ تاسو ذوالحجه راغله رمضان خو موږ تاسو پوهېږو چې رمضان میاشت ده او هغې کې روژې نیولې دي د ذوالحجې میاشت ځکه ذوالحجه وایي دا د حج په مناسبت ورته وایي چې یو لویه فریضه پکې ترسره کېږي مسلمانان پکې یو لوی عظیم الشان عبادت هغه پکې ادا کوي د دنیا د ګوټ ګوټ نه مسلمانان بیت الله ته راجمع کېږي او هلته حج ادا کوي د دې حج په وجه باندې دې میاشتې ته ذوالحجه وایي یعنې هغه میاشت د حج میاشت د حج میاشت هم ورته وایي او په عربي کې ورته ذوالحجه وایي نو دا یې معنا لري دې میاشتې د ذوالحجې بیا په دې کې دا اولنۍ 10 ورځې ذوالحجه چې شروع شوله او په هغې کې دا 10 ورځې چې کومې دي 10 ذوالحجه د دې فضیلت ډېر زیات دی اهمیت ډېر زیات دی ولې فضیلت دومره ډېر دی ولې اهمیت دومره ډېر دی په دې کې کوم مسایل دي کوم کارونه موږ تاسو وکړو کوم کارونه ځان وساتو کومو خبرو ته موږ تاسو متوجه شو دا ډېره ضروري خبره ده که 10 ورځې د ذوالحجې راشي او مسلمان ته دا معلومات نه وي چې دا څه اهمیت لري اهمیت یې شته نشته موږ ته فقط دا معلومات دي حج دی او یا دا راته معلومات دي چې قرباني ده قرباني به کوو د هغې فکر یا دا چې مثال خبره د عید الاضحی مونځ ادا کول یو اختر او بل اختر بلکې دې ته متوجه شو چې د 10 ورځو الله سبحانه وتعالی ولې دومره فضیلت ورکړی دا ولې دومره محترمې ورځې دي ولې د ادب او د احترام ورځې دې 10 ورځې ذوالحجې له چې الله سبحانه وتعالی فضیلت ورکړی یو په دې وجه ورکړی وجه ته چې انسان متوجه شي نو په مسایل به هم پېښ شي او د 10 ورځو په اهمیت باندې به هم پېښ شي یوه وجه دا ده چې په دې 10 ورځې ذوالحجې باندې الله سبحانه وتعالی قسم کړی دا 10 ورځې الله سبحانه وتعالی به قسم کړی او الله سبحانه وتعالی چې په یو څیز باندې قسم وکړي دا دلیل دی د هغه شیز د عظمت چې رب العالمین په قسم وکړي چې الله په قسم وکړي دا لوی د عظمت والا خبره ده الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي والفجر قسم دی د ذوالحجې په سبا باندې وليال 10 او قسم دی په دې 10 شپو باندې او بیا الله فرمایي والشفع والوتر او قسم کوم زه په جف او په طاق باندې شفع وتر قسم کوم په جوف باندې او په طاق باندې ذوالحجې سبا د عید الاضحی ورځ ده وليال 10 هغه د ذوالحجې د 10 ورځې شفع وتر جف او طاق ته وایي الله سبحانه وتعالی فرمایي زه قسم کوم
په طاق باندې چې هغه د عرفې ورځ ده 9 د ذوالحجه او قسم کوم په جوګ باندې چې هغه د ذوالحجې 10 ورځ د عید الاضحی ورځ ده نو دې ورځ چې الله سبحانه وتعالی عظمت ورکړی دا د عظمت او د شان والا ورځ دي نو یوه وجه دا ده چې رب العالمین په دې باندې قسم کړی نو ته په دې باندې پوه شو چې دا ورځې ولې دومره د فضیلت والا دي وجه دا ده چې الله سبحانه وتعالی په دې قسم کړی دی قرآن کې الله فرمایي سورة فجر کې والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا عسر الله په قسم کړی دی د وجه دا 10 ورځې د احترام او د ادب دي دویمه وجه چې دا 10 ورځې الله دې له فضیلت ورکړی هغه دا دی چې الله قرآن کې فرمایي واذکروا الله فی ایام معلومات الله فرمایي خپل رب یاد کړئ په هغه معلوم وخت کې الله سبحانه وتعالی دې ورځو ته د شمار ورځې ویلي دي چې دا د شمار ورځې دي او معلومې ورځې دي په دې کې خپل رب یاد کړئ نو هغه د شمار ورځې کومې دي واذکروا الله فی ایام معلومات معلومې ورځې کومې دي د شمار ورځې کومې دي هغه دا دي کوم چې موږ تاسو څو ورځې پس په هغې کې داخلېږو د ذوالحجې دا 10 ورځې دي نو یوه وجه دا ده چې الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې دې ته معلومې ورځې ویلي دي د شمار ورځې ورته ویلي دي د دویمه وجه ده چې دا 10 ورځې دا د فضیلت ورځې دي دویم وجه او سبب چې الله سبحانه وتعالی دا 10 ورځو له فضیلت ورکړی دی او دا د عظمت والا ورځې دي او د احترام او د ادب ورځې دي د هغې وجه دا ده چې امام الانبیا علیه السلام د دې ورځو په فضیلت باندې شاهدي ورکړې ده د الله پیغمبر فرمایي افضل ایام الدنیا العشر د دنیا د ټولو نه د فضیلت والا ورځې هغه د ذوالحجې د 10 ورځې دي د الله پیغمبر دې شاهدي ورکړې ده نو بیا د الله پیغمبر فرمایي ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې 10 ورځو کې الله سبحانه وتعالی ته د عبادت نیک عمل د خیر کار دا الله سبحانه وتعالی ته دومره پسندیده شي دومره محبوب شي دومره خوښ شي چې داسې په نورو ورځو کې نه وي دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحاب کرامو د وړاندې بیان کړله نو اصحاب کرام عرض وکړو چې یا رسول الله ولا الجهاد فی سبیل الله یو څوک په غزواتو کې مصروفه دی او دی په غزا کې په میدان کې دی او دی په غزواتو کې مصروفه وي د دې نه هم په دې 10 ورځو کې د نیک عمل او د عبادت دومره اجر او ثواب لري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ولا الجهاد فی سبیل الله که څوک په غزواتو کې شامل وي د هغې نه هم په دې 10 ورځو کې عبادت کول د خیر کار کول دا الله سبحانه وتعالی ته ډېر زیات پسندیده او محبوب وي دې ورځو چې الله سبحانه وتعالی فضیلت ورکړی دی د الله پیغمبر د دې د فضیلت د دې ورځو د 10 ورځو شاهدي ورکړې ده د درېیمو وجه دا ده چې دا ورځې موږ تاسو باندې دومره معتبرې دي څلورم فضیلت چې الله سبحانه وتعالی دې 10 ورځو ورکړی دی او دا د احترام او د ادب دی دا په وجه په دې باندې چې په دې کې کومه ورځ راځي یوم عرفه د عرفې ورځ پکې راځي د عرفې مبارکه ورځ هغه په دې 10 ورځو کې راځي نو ځکه دا ورځې چې کوم دي د فضیلت والا دي یا او د عرفې ورځ د کوم ورځ یوم المغفره د بخشش ورځ ورته وایي یوم العتق من النیران هغه ورځ چې مسلمانان ته الله سبحانه وتعالی معافي کوي د دې ورځو لوی عظمت هغه دا دی چې د عرفې ورځ پکې راځي دا پکې عظیم عظمت دا دی چې د عرفې ورځ پکې راځي په دې ورځ باندې تمام حاجین په عرفات کې راجمع شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې حاجین عرفات ته ورسېږي د هغې حج پوره شي حج تکمیل شي الحج عرفه حاجین چې کله په عرفات باندې ودرېږي د دې حج تکمیل شي حج پوره شي نو حاجین په عرفات کې راجمع کېږي په دې ورځ باندې په کومه ورځ د عرفې او عرفې ورځ په کومه ورځو کې ده هغه د ذوالحجې په دې 10 ورځو کې ده په 9 د ذوالحجې 9 د ذوالحجې ته عرفه ویل کېږي او په دې ورځ باندې الله سبحانه وتعالی په اهل عرفات باندې فخر کوي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سبحانه وتعالی ملائکه ته فرمایي چې تاسو زما د بندګانو ته وګورئ ټول په احرام کې ولاړ وي ټول لوڅ سر او په احرام کې ولاړ وي الله ته ولاړ وي الله سبحانه وتعالی ملائکو نه سوال کوي چې دا بندګان د دې لپاره راغلي دي بخشش طلب کولو لپاره راغلي دي رحم طلب کولو لپاره راغلي دا د خپل معافي د ګناهونو د معافي لپاره دلته راجمع شوي دي نو الله سبحانه وتعالی ملائکو ته فرمایي چې تاسو شاهد اوسئ په نن ورځ ما اهل عرفات ته بخشش وکړلو ما هغې وبخښل الله ملائکو ته وایي چې تاسو شاهد اوسئ ما دې ته بخشش وکړو ما دې ته مغفرت وکړو نو په دې ورځ باندې حاجین عرفات ته راجمع کېږي او په دې ورځ د عرفې په ورځ باندې روزه نیول د هغې اجر او ثواب څومره زیات دی حدیث مو بار بیان کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صیام یوم عرفه
احب علی الله ان یکفر سنة التي قبله والتي بعده. د عرفې روژه د دې دومره فضیلت دی چې څوک دا یوه روژه ونیسي نو یو کال ما قبل ګناهونه به الله بخشش کړي درته او یو کال ما بعد ګناهونه به الله بخشش کړي. څوک دغه د ګناهونو د بخشش کېدو دپاره دا یو بهترین چانس دی چې دا چانس د لاسه ورکړي. یو د عرفې په روژه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کال ما قبل او د یو کال ما بعد دا تمام ګناهونه الله سبحانه وتعالی بخشش کړي. رسول لویه خبره ده. په ورځ دعا کوئ الله ګناهونه مو بخشش کړي، الله رحم راباندې وکړي. په دې یوه روژه کې دومره طاقت دی او الله سبحانه وتعالی والا دا فضیلت ورکړی او د الله پیغمبر به موږ ته بیان کړی دی چې دا روژه ونیسئ په دې کې دومره فضیلت دی. بیا دا د عرفې روژه ده په حاجیانو باندې نشته دی، ځکه د عرفې ورځ د حاجیانو دپاره د عید ورځ وي، د خوشحالۍ ورځ وي، ځکه د هغې حج پوره شي، حج یې تکمیل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج په دوران کې د عرفې روژه دا نه دی نیولې. دا روژه په هغه چا باندې ده چې هغه په حج کې نه وي او مقیم وي، نو د هغې دپاره دا روژه نیول دا سنت ده. په حاجیانو باندې دا روژه نشته دی. پنځم فضیلت چې الله سبحانه وتعالی د 10 ورځو ورکړی دی هغه په دې وجه باندې دی چې په دې کې د مسلمانانو دپاره یو لویه د خوشحالۍ ورځ راځي. هغه کومه ورځ ده؟ د عید الاضحی ورځ پکې راځي، لوی اختر دا ورځ پکې راځي. نو د دې د وجې نه دا ورځې چې دي دا 10 ورځې دا محترمې دي او د فضیلت والا ورځې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې نه مکې ته هجرت وکړ نو په مدینه کې ولیدل چې بعضې خلک د هغې خوشحالي لمانځي، لوبې کوي، ساتیري کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړله چې دا خلک څه کوي په دې ورځ باندې. هغې ورته ویل چې دی د خوشحالۍ ورځ ده، یعنې دی د اختر ورځ ده، د هغې د وجې نه دی د خپله ساتیري کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل قد ابدا لکم الله بهما خیرا منها. الله سبحانه وتعالی د دې نه بهتره دوه ورځې تاسو ته خوشحالۍ درکوي. یو د عید الفطر ورځ ده او یو د عید الاضحی ورځ ده. دا دواړه د مسلمانانو دپاره لوی د خوشحالۍ ورځې دي. نو دې 10 ورځو چې الله فضیلت ورکړي یوه وجه پکې دا ده چې په دې کې د مسلمانانو لوی د خوشحالۍ ورځ راځي چې هغه د عید الاضحی ورځ ده، ځکه دا ورځې محترمې دي، دا 10 ورځې د ذوالحجې. شپږم فضیلت چې الله سبحانه وتعالی د 10 ورځو له ورکړی د هغې وجه دا ده چې زموږ او ستاسو دا دین اسلام مقدس دین دا کله تکمیل شوی دی؟ دا په دغه 10 ورځو کې تکمیل شوی دی. دا 10 ورځې ذوالحجې چې دي د دې د تکمیل چې الله سبحانه وتعالی راولېږه چې ستاسو دین تکمیل شو، پوره شو، دا خبر الله کله راولېږه؟ دی په دې 10 ورځو ذوالحجې کې راولېږه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجة الوداع په موقع باندې خطبه ورکوله، خطبې ته ولاړو. د ذوالحجې د عرفې ورځ ده، 9 ذوالحجه. نو په دې وخت کې دا آیتونه نازل شو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې نن ما ستاسو دین ستاسو دپاره مکمل کړ او زما نعمت دا مې د اسلام په شکل باندې تاسو ته درکړ. او الله سبحانه وتعالی فرمایي چې قیامت په ورځ دغه اسلام سره راغی، یعنې په دې اسلام باندې عمل کړو، زه به د هغه نه راضي شم، زه به د هغه نه راضي شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا آیاتونه بیان کړل د هغې نه بعد د اصحاب کرامو نه پوښتنه وکړله هل بلغت رسالتي، ما تاسو ته د الله دین در رسولی دی؟ څه کمې خو به مې پکې نه کړې، په دې کې خو به شی پاتې نه وي. هل بلغت رسالتي، ما تاسو د الله دین در رسولی دی؟ نو په دې وخت کې اصحاب کرامو تمامو په یو اواز سره ویل نعم یا رسول الله، تا موږ ته د الله دین را رسولی دی، موږ ته تا د الله دین را ورسوي. نو د الله پیغمبر د خپله د شهادت ګوته اسمان طرف ته جګه کړه او داسې ویل اللهم اشهد، یا الله ته شاهد اوسې چې ما ستا دین ستا بندګانو ته ورسوي، زه ستا یو پیغمبر وم او کوم مسؤلیت چې تا ما له راکړی و، څه شی چې راته تا ویلو ما ستا بندګانو ته بیان کړه، ته شاهد اوسې. د هغې نه بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات وشو. یو څه موده بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت وکړ. نو زموږ او ستاسو د دین د تکمیلېدو خوشخبري کله راغلې وه؟ هغه د ذوالحجې په دې 10 ورځو کې راغلې وه چې د عرفات په میدان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ و، د حجة الوداع خطبه یې ورکوله. په دې وخت کې د آیتونه نازل شو. نو زموږ او ستاسو د دین د تکمیلېدو ورځ هغه په دې 10 ورځو کې ده. عمر رضی الله عنه یو یهودي راغی او عرض وکړو چې یا امیر المؤمنین ستاسو په دې قرآن کې یو آیات دی که دا په موږ یهودو باندې نازل شوی وی نو موږ به په هغه ورځ باندې جشن وی، جشن زموږ به لویه د خوشحالۍ ورځ وي. هغه ته یې پوښتنه وکړه چې کوم آیات؟
اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا. الله فرمایي نن ما ستاسو دین ستاسو لپاره تکمیل کړ او زما نعمت به د اسلام په شکل باندې تاسو ته درکړ. او څوک چې د قیامت پر ورځ دغه اسلام راوړي زه به د هغې نه راضي شم. اگر که دا زمونږ په مذهب کې نازل شوی وی نو زمونږ به د جشن کولې په دغه ورځ باندې لویه خوشحالي به کولې. ځکه یهودي عالم ځکه دا پوښتنه کوله چې هغې ته معلومات وو چې د یهودو دین تکمیل شوی نه دی او د هغې په کتاب کې دا لیکلي چې بل نبي راتلونکی دی، بل پیغمبر راتلونکی دی. اوس هغه پیغمبر راغی چې هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی او د مسلمانانو دین تکمیل شو. ځکه دا سوال کوي. نو عمر رضی الله عنه دو فرمایل چې دا آیاتونه چې زموږ دین تکمیل شوی دی دا خو په ډېره بهترینه موقع باندې نازل شوي دي. ځکه چې یو هغه د عرفې ورځ وه او عرفې ورځ دا د مسلمانانو د حاجیانو دپاره د عید ورځ وي. ولې حاجیانو دپاره د عید ورځ وي؟ ځکه منع د روژې نه هم کړې ده چې حاجي به روژه نه نیسي په عرفات کې. ځکه د عید په ورځ باندې څوک روژه نه نیسي، نو حاجیان یې د روژې نه منع کړي دي. ځکه د هغې د عید ورځ ته د هغې حج تکمیل شو، حج یې پوره شو. عرفات ته رسېدل د حاجیانو حج تکمیلېږي دې سره. نو هغه وایي چې دا خو زموږ دپاره د عید ورځ ده، د عرفې ورځ په مسلمانانو کې دا ډېر لوی مقام لري، لوی حیثیت لري. او بله دا وه چې هغه هم د عرفې ورځ وه آیتونه چې نازل شو او هم د جمعې ورځ وه. نو د جمعې ورځ هم د مسلمانانو لپاره د عید او د خوشحالۍ ورځ وي. دوه مبارکې ورځې الله سبحانه وتعالی راویځې کړي. د دواړو مبارکو ورځې چې په یو ورځ کې یوځای شي خو د هغې اجر او ثواب هم زیات شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یوم عرفه یوم النهر و ایام تشریق عیدنا لاهل الاسلام. د عرفې ورځ او د عید ورځ او د ایام تشریق ورځ دا د مسلمانانو دپاره د عید د خوشحالۍ ورځ. نو په دې لسو ورځو کې یو کارنامه دا شوې وه چې زموږ او ستاسو دین د هغې د تکمیلېدو خبر الله سبحانه وتعالی په دې ذوالحجه کې رالیږلی و. د لسو ورځو چې الله فضیلت ورکړی دی نو یو سبب او یوه وجه دا ده چې دا خبر پکې الله رالیږلی دی. اووم فضیلت چې الله سبحانه وتعالی د لسو ورځو د ذوالحجې له ورکړی دی د هغې وجه دا ده چې په دې کې څه شی راځي؟ یوم النهر، قرباني پکې راځي. یو ته نهر وي او یو ته ذبح وي. د اوښ شتر د هغې نهر کېږي چې په مخصوص طریقه باندې د هغې یو خوا وتړلی شي او مخصوص رګونه هغه په ولاړه باندې قطع کېږي. نو هغې ته نهر وي او یو ته ذبح وي چې د عام حیوانات د هغې ذبح کېږي. نو دې ورځو چې الله فضیلت ورکړی دی په دې کې نهر قرباني پکې کېږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اعظم ایام عند الله یوم النهر. د الله په نسبت باندې محبوب ورځ هغه ده په کوم ورځ باندې چې ذبح کېږي، نهر کېږي، قرباني کېږي. بیا دا قرباني دا په هر ذي ساعه هر صاحب استطاعت چې هغه وس توان او طاقت لري دا قرباني په هغې باندې واجب ده. په دې کې هم د اهل علم په مابین کې اختلاف شته. په نورو مذاهبو کې ورته سنت مؤکده وایي، لیکن په نزد امام ابو حنیفه رحمهم الله او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمهم الله د هغې موقف دلته یو دی، رای یوه ده. هغې دا فرمایي چې دا قرباني چې ده دا په هر مسلمان نارینه زنانه چې هغه وس او توان او طاقت ولري په هغې باندې واجب ده. او په دلیل دا حدیث راوړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من وجد ساعة فلم یضحي ولم یحضر مصلانا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د قربانۍ وس او طاقت لري د قرباني ونه کړله نو دی د عیدګاه ته د لمونځ دپاره نه راځي. دی د عیدګاه ته د لمونځ دپاره نه راځي چې د وس او طاقت یې لره او د قرباني ونه کړله. بل د قرآن عظیم شان آیات دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي فصل لربک وانحر. ای پیغمبره د خپل رب دپاره لمونځ ادا کړه، وانحر او نهر وکړه یعنې قرباني وکړه. د عید الاضحی لمونځ ادا کول او قرباني کول دي. فصل لربک وانحر، من ادا کړه او قرباني وکړه، نهر وکړه. نو د دې نه دا معلومه شو چې قرباني د قرآن عظیم شان آیات او دلته امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ډېر زیات تاکید یې کړی دی. من وجد ساعة ولم یضحي فلم یحضر مصلانا. څوک چې د قربانۍ طاقت لري قرباني ونه کړله عیدګاه ته د لمونځ دپاره نه راځي. نو د هغې د دې دوو اکابرین علما چې یو شیخ الاسلام ابن تیمیه او امام ابو حنیفه رحمه الله هغې ورته واجب وه. بل په دې کې فضیلت ډېر زیات دی. د عید الاضحی په ورځ د الله دپاره حیوان ذبح کول، قرباني کول دا الله سبحانه وتعالی ته ډېر زیات محبوب دی. دا وینه چې ځمکې ته رسېږي الله سبحانه وتعالی د خپل بنده بخشش کوي.
ځکه چې مشرکانو به د غیر الله په نوم باندې ذبحه کوله، مشرکانو به د بوتانو په نوم باندې ذبحه کوله، دا د فلاني په نوم باندې ذبحه، دا د فلاني په نوم باندې ذبحه، د حیواناتو کې به غوږونو کې به سوري کړي وو چې دا د فلاني په نوم باندې دی، دا حیوان دا د فلاني په نوم باندې دی. او په دې ورځ د عید الاضحی د دنیا تمام مسلمانان هغه د بسم الله الله اکبر په نوم د الله دپاره هغې ذبحه کوي. نو دا الله سبحانه وتعالی ته ډېر زیات محبوب دي. د تاکید هم پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی چې وس او طاقت لري عیدګاه ته د لمونځ لپاره نه راځي. او د قرآن عظیم الشان آیات، نو کوم انسان نارینه زنانه چې وس او توان او طاقت لري نو هغې له پکار دی چې قرباني وکړي. د کوم انسان چې طاقت نشته دی نو په هغه باندې بیا وجوب هم نشته دی. نو یو فضیلت وم فضیلت چې الله سبحانه وتعالی د 10 ورځې ذوالحجې له ورکړې دی وجه دا ده چې په دې کې د مسلمانانو دپاره د قربانۍ وخت راځي، الله دپاره ذبح کېږي، نهر کېږي. نو یو وجه ده. اتم فضیلت چې الله سبحانه وتعالی د 10 ورځو له ورکړې دی او د 10 ورځې دومره عزتمندې دي او دومره مکرمې دي او د احترام ورځې دي، په دې کې د ایام تشریق ورځې راځي. ایام تشریق الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي واذکروا الله فی ایام معدودات، خپل رب په هغه مخصوصو اوقاتو کې یاد کړه. هغه مخصوص اوقات هغه کوم دي؟ هغه د ایام تشریق ورځې دي. حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمایي د ایام تشریق وخت د کوم وخت نه شروع کیږي؟ دا نهم د ذوالحجه د عرفې ورځې د فجر مونځ چې وشو، د فجر د مونځ نه بعد تر 14 د ذوالحجې، یعنې د اختر د 3 ورځې د مازدیګره پورې تر دغه وخته پورې دې ته د تشریق ورځې وایي، ایام تشریق ورته وایي. په دې ورځو کې څه کول پکار دي؟ تکبیر لوستل، تهلیل لوستل، تمهید لوستل. الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. تکبیر، تهلیل، تمهید دا لوستل په ایام تشریق ورځو کې. د هر مونځ نه بعد امام او مقتدیان په جګ اواز سره دا وایي. د دلته یو تکبیر مقید دی او یو تکبیر مطلق دی. تکبیر مقید یعنی تکبیر تشریق، هغه د ذوالحجې د 9 د ورځې نه د عرفې د ورځې نه شروع کیږي. تکبیر مقید او تکبیر مطلق چې دی دا چې کله د ذوالحجې میاشت ولیدله شوله نو ته کولی شي چې هر وخت دا تکبیرونه ووایې، هر وخت یې کولی شي. د مونځ نه بعد یې وې، د مونځ نه مخکې وې، دا تمامه 10 ورځې ته کولی شي چې دا تکبیرونه ووایې. دې ته تکبیر مطلق وایي. دې دپاره وخت مخصوص نه دی چې دې په فلاني وخت باندې ووایه، چې څومره په دې 10 ورځو کې ته ویلی شي نو ویلی شي. ځکه اصحاب کرامو کې ابو هریره رضی الله تعالی عنه، عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه، هغوی به بازارونو ته تلل او په بازار کې به په دې 10 ورځې د ذوالحجې کې په جګ اواز سره دا تکبیرونه ویل چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. نو دې ته تکبیر مطلق وایي. څنګه ذوالحجې میاشت ولیدله شوله ته خپل تکبیرونه شروع کړه، هر وخت یې ویلی شي، وخت پکې مقید نه دی. او کوم چې مقید تکبیرونه دي هغه ادبار الصلات ته وایي. د مونځ نه بعد هر وخت متدین امام دا په جګ اواز سره لوستل کېږي. نهم فضیلت چې الله سبحانه وتعالی د 10 ورځو ورکړی په دې وجه ورکړی دی چې یو عظیم عبادت هغه پکې ترسره کېږي. عبادت کوم عبادت دی؟ حج د بیت الله پکې ادا کېږي. د دنیا موږ ذکر وکړو چې د دنیا د ګوټ نه مسلمانان راځي او په بیت الله کې جمع کېږي، په عرفات کې جمع کېږي او هغوی په دې 10 ورځې ذوالحجې کې هغوی د عظیم عبادت ترسره کېږي. او د حج بدله څه شی دی؟ جنت. بدله الله سبحانه وتعالی جنت مقرر کړې ده، حج مبرور. لسم فضیلت چې الله سبحانه وتعالی د 10 ورځو ورکړی د هغې وجه دا ده چې لوی لوی عبادات الله سبحانه وتعالی په دې 10 ورځو د ذوالحجې کې راجمع کړي دي. لوی لوی عبادات دا د لوی عباداتو مجموعه ده. حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي وایي دا 10 ورځې چې دومره عزتمند دي دا د ذوالحجې او مبارک دي او د احترام دي، د ادب دي، وجه دا ده چې لوی لوی عبادات په دې کې ترسره کېږي. که تاسو ورته فکر وکړئ دې 10 ورځو کې حج د بیت الله پکې ادا کېږي، په دې ذوالحجه کې عید الاضحی مونځ پکې ادا کېږي، قرباني پکې کېږي، د عرفې روزه پکې نیولې کېږي، تلبیه پکې لوستل کېږي. تلبیه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. دا تلبیه پکې لوستل کېږي، ذکر پکې کېږي، تکبیر، تهلیل، تمهید، الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. صدقه پکې وشي، خو غربا او فقراو باندې د قربانۍ گوشت دا غوښه تقسیم شي، دا صدقه پکې وشي. نو لوی لوی عبادات هغه په دې 10 ورځو کې الله سبحانه وتعالی را جمع کړي دي. 10 ورځې ذوالحجې دا د لوی عباداتو یو مجموعه ده. نو په دې کې یو مسله هغه ضروري دا ده چې ان شاء الله تعالی که چېرې د سې شنبې د مازدیګر نه د ذوالحجې میاشت ولیدلی شوه، نو کله چې دا میاشت د ذوالحجې ولیدلی شي نو مسلمانانو باندې یو کار دا کول پکار دي چې هغه به څه کار کوي؟
نوکان ویښتان د بدن د کومې حصې نه دا به نه اخلي، نه به نوکان اخلي نه به ویښتان اخلي. په دې کې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم امام مسلم رحمه الله راوړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا رأيتم حلال ذي الحجة او اراد احدكم الاضحية ولا اخذ من شعره ولا من اسفاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای تاسو کې څوک د ذی الحجې میاشت چا ولیدله او دغه کس د قربانۍ اراده لري چې زه قرباني کوم، نو دا به خپل نوکان خپل ویښتان دا به د بدن د کومې حصې نه اخلي. په دې کې حکمتونه دي، ځکه چې یو د حاجیانو سره مشابهت پیدا شي. حاجیانو ته دا امر دی چې تاسو د احرام په حالات کې خپل نوکان او ویښتان مه اخلئ، نو حاجیان دا نه اخلي. نو د حاجیانو سره مشابهت پیدا شي، په دې مشابهت باندې په حاجیانو باندې چې کوم رحم کېږي هغه په تا باندې وشي. بل په انسان کې لږ عاجزي را پیدا شي، همیشه انسان ډول او سینګار کوي، لږ د خپل ځان ته وګوري نوکان ویښتان دا به بر وي، نو انسان کې لږ عاجزي را پیدا شي. بل حکمت پکې دا دی چې انسان د خپل ځان قرباني ورکړي، فقط د حیوان قرباني خو نه ده چې بس حیوان راونیسه او دغه قرباني ورکړه. موږ وایو چې یا الله موږ هر قسمه مالي جاني قرباني ته تا ته تسلیم یو. اسماعیل علیه السلام د څه شي قرباني ورکړه؟ د خپل ځان قرباني اول پیش کړه، د خپل ځان قرباني پیش کړه، د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی د هغه د حیوان قرباني قبوله کړله. نو یو حکمت پکې دا دی چې انسان د خپل ځان قرباني ورکړي. او بله پکې دا دی چې یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د عدم استطاعت شکایت وکړ چې الله وس او طاقت مې نشته چې قرباني وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ته دا 10 ورځې خپل نوکان خپل ویښتان دا مه اخله، که وس در الله در په قرباني به وکړي، خو قرباني دې ونه کړله نو بعد د قربانۍ په وخت کې خپل نوکان او ویښتان واخله، نو الله سبحانه وتعالی به تعالی د قربانۍ اجر درکړي. دلته فضیلت هم بیان شوی دی. نو دا نوکان او ویښتان اخیستل د امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي چې څوک د قربانۍ اراده لري د قرباني کوي د هغې دپاره نوکان او ویښتان اخیستل دا حرام دي. نو دا یو مفصله موضوع ده، انشاءالله تعالی په دې به بیا هم بحث وکړو. نو که د سې شنبې د ورځې د ذوالحجې میاشت ولیدله شوله او دوستان غواړي چې قرباني وکړي، نو دې مسلې ته هم فکر وي چې نوکان ویښتان اخیستل دا به تر 10 ورځو پورې نه اخلي تر څو پورې چې قرباني نه وشي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. جزاک الله خیر.